ولسمشر محمد اشرف غني وایي پاکستان باید خپل تیر سیاست ته بدلون ورکړي او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه ومني. هغه پرون د ملي شورا د 18مې تقنیني دورې د 3م کال پرانیستې په مراسمو کې پر پاکستان غږ وکړ چې رښتینې سولې ته راشي او په وینا یې د دوو دولتونو او ملتونو په توګه مثبت ګامونه پورته کړي. د افغانستان د ملت له تالار نه په پاکستان باندې غږ کوو چې واقعي سولې ته راسي او راسي چې دوه مستقله دولته او دوه مستقل ملتونه یو بل ومني. ولسمشر غني همداراز ویل په ګډه کار سره افغانستان پاکستان ته د منځني اسیا د هیوادونو دروازې هم خلاصولی شي چې ډېر اغېزناک به تمام شي. ټوله مرکزي اسیا مخکې خلاصولی سو او په ګډه هغه کارونه کولی سو چې چا په فکر کې نه ګرځي. نو راسي مثبت لارې ته دا لویترین فرصت پاکستان دپاره ده چې خپل د تیرو لسیزو سیاست بدل کړي او یو آزاد مستقل او سرلوړی افغانستان ومني. د چاریو شمېر کارپوهان د ولسمشر غني له لوري د افغان ملت د کور څخه په ښکاره توګه پاکستان ته پیغام ورکول مناسب کار ګڼي. وایي ګاونډیو هیوادونو ته د هغوی د چلند او کردار په ګوته کول د نورو لاسوهنو مخنیوي کې مؤثر تمامېدای شي. دوی وایي د پاکستان پر وړاندې د ولسمشر غني چلند قاطع، ښکاره او پر حقایقو ولاړ دی. رئیس جمهور دغه کړنه د ستاینې وړ ده او ټول ملت تر شا ولاړ ده. انشاءالله موقت ضربه منځته نه راځي او دغه کوم اساسي قانون چې کوم وخت ته تعیین کړی ده دا به ختمیږي او په سولیز ډول به واک له یو ولسمشر نه بل ولسمشر ته انتقالېږي. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور تیرو 4 لسیزو کې د تجربو پر بنسټ د افغانستان جنگ ته پوکي وهل نور هم سوځولی شي او باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د ګاونډیتوب د اصولو سره سم تنظیم شي. د افغانستان حکومت باید د ډیپلوماسۍ د لارې پاکستان د نړیوالو د فشار په وسیله او همداسې نور وسایلو دې ته تیار کړي چې هغوی د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ولوبوي. زه فکر کوم پاکستان کې دننه سیاسي حالات هم اوس دې ته داسې جوړ دي چې هغوی د افغانستان د سولې په اړه مثبت رول ولوبوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم پاکستان ته د ښکاره پیغام ورکولو له امله د ولسمشر غني د خبرو ستاینه شوې او ګڼ شمېر افغانانو پرې لیکنې کړي دي. پاکستان تل د افغانستان سولې پروسې سره د همکارۍ خبرې کړي خو د افغان حکومت یو شمېر چارواکي وایي که اسلام آباد د ترهګرو ملاتړ ونه کړي طالبان به ډېر ژر مات شي.